د هندي الفبا مضمون ګلالیو محصلینو او قدرمنو لیدونکو السلام علیکم. نن ورځ موږ پاتې څلور واویلونو په اړه باندې خبرې کوو. دا څلور واړه واویلونه د نورو سره لږ څه توپیر لري. په دې کې دوه داسې واویلونه دي چې هغه یوازې او یوازې په هندي ژبه کې په هغې کلمو کې کاریږي کوم چې له سنسکرت ژبې څخه هندي ژبې ته راغلي دي. یعنی دغه دوه واویلونه چې په کومو کلمو کې وکاریږي هغه کلمې به حتما د سنسکرت ژبې څخه وي. او یو داسې واویل دی چې هغه په هندي ژبه کې په هغې کلمو کې کاریږي کوم چې له انګریزي ژبې څخه هندي ژبې ته راغلي دي. نو راځئ زموږ د نن ورځې لومړنی واویل دی، تلفظ یې دی ری تلفظ کیږي او لیکل کیږي داسې ټی لیکو، دا کرښه کش کوو، دلته دوه لیکې ورکوو او بیا دلته دغسې لږ څه ستونزمن دی. دغه ګرافیم تصویرول یې لږ څه سخت دي، خو نه تاسې کوشش وکئ دا زده کئ. یو وارې زه بیا لیکم، دا ټي موږ لیکو، دلته داسې دوه لیکې کش کوو، دلته بیا داسې راځو او داسې. د دې تلفظ دی ری. کله چې دا موږ په هندي ژبه کې په کومه کلمه کې وګورو نو باید موږ په دې پوه شو چې دا په هندي ژبه کې هغه کلمه ده کوم چې په خپلې اصلي بڼه باندې له سنسکرت ژبې څخه هندي ژبې ته راغلې ده. مثلا موږ یې په یوه کلمه کې کاروو لکه ری، یعنی ری شي. دا د سنسکرت ژبې یوه کلمه ده چې په هندي ژبه کې کاریږي. دې ته ورته تلفظ حتما په هندي ژبه کې شته دی، خو کله چې دې ته ورته تلفظ په هندي ژبه کې راشي نو هغه بیا د هندي ژبې په کانسوننټ را او ورسره د زیر ای ماترا یو ځای کیږي چې را په ری باندې وړي. د دغې ری او د دې ری تلفظ کې څه فرق نشته، خو کله چې دا استعمال شي نو هغه به د سنسکرت ژبې څخه کلمه وي، او کله چې دغه د هندي را کانسوننټ سره ای استعمال شي نو هغه به څه شي، هغه به د هندي ژبې خپله کلمه وي. لکه فرضاً که ریکشا، نو ریکشا کې موږ هغه بله لیکو، او کله چې دا لیکو نو دا به څنګه دا به هغه کلمه کوم چې د سنسکرت ژبې څخه هندي ژبې ته هوبهو راغلي. دویم غږ چې دی اه تلفظ کیږي اه. شکل یې څنګه دی؟ ا لیکو او دلته دوه دانې ټکي ورکو. دا سر کې زور دی، ورپسې بیا تقریبا حتی ورته ده. د دې ټول تلفظ چې دی زما په فکر باندې دا چې کله موږ کلمه کې کاروو نو د دې تلفظ داسې جوړیږي لکه په پښتو ژبه کې زورکې. کله چې موږ د پښتو ځینې کلمې کوم چې زورکې لري هغه په دیوناګري تورو باندې لیکو نو د زورکې په ځای باندې دغه دوه ټکي موږ استعمالوو. تاسو ته ما ویلي دي چې د هندي ژبې واویلونه دوه بڼې لري، یوې لوی دی او بلې کوچنی دی. نو په دې کې چې دی بعضې کوچنۍ بڼه چې ده هغه یوازې دغه دوه دانې ټکي دي. مثلا یوه کلمه موږ په هندي کې لرو لکه ا تا، دغه تا دی. تا باندې تاسې نه پوهېږئ، دلته به زه انګلیسي ته ټي ولیکم اتا. یا فرضاً که په پښتو کې موږ کلمې لرو لکه ته، نو دا چې دا چې کله موږ په دیوناګري تورو باندې لیکو نو د دې زورکي په ځای باندې به دا ورکو. زموږ ژبپوهان چې کومه خبره کوي چې پښتو او سنسکرت دا خویندې ژبې دي نو د دغې غږ څخه ډېر واضحه معلومیږي چې پښتو او سنسکرت ژبې په خپلو کې سره ډېر نږدې اړیکې لري، ځکه دا په هندي ژبه کې هغه واویل دی، ځینې ورته واویل هم نه وی، یا هغه غږ دی کوم چې په هندي کې یوازې او یوازې په سنسکرت ژبې کلمو کې کاریږي. نو دغه غږ چې دی دا په پښتو کلمو کې ډېر زیات کاریږي، لکه ته، زړه، زه. تاسې ټول پوهېږئ زورکی داسې یو غږ دی چې دا د پښتو ژبې خاص غږ دی او د پښتو ژبې په ډېری کلمو کې کاریږي، خو بدبختانه کوم داسې ځانګړی شکل نه لري چې هغه موږ د دې حواس لپاره د سمبول په شکل باندې وکاروو. نو راځو دریم واویل ته چې هغه تلفظ انګ دی. انګ دی، اول سر کې ا دی، ورپسې بیا دغه هوا د پوزې نه وځي. دې ته هم ځینې وخت کې کانسوننټ ویل کیږي، داسې راځي. لکه فرضاً که د انګور په کلمه کې انګور ا مو ولیکه ا، او ورپاس هم دغه ټکی موږ ورک. دا لفظ انګ دی، انګ اول سر کې زور دی او بیا وروسته په د پوزې نه هوا وځي نو دغه نون غنه غونده کې جوړوي لکه انګور یا انګار. نو دا موږ چې کله هندي کې لیکو نو بیا یې په دې سره لیکو.
د نن ورځې او په ټوله کې د واویلونو اخرنی کوم واویل چې دی نو دا اوس پاتې هغه واویل دی کوم چې په هندي ژبه کې یوازې او یوازې په هغې کلمو کې کاریږي چې هغه له انګریزي ژبې څخه هندي ژبې ته راغلي. هغه لومړی آ لیکو آ او دلته پې دا کش کوو نو د دې نه آ جوړیږي آ لکه فرضاً که په کامپیوټر کې په کامپیوټر یا فرضاً که آفس آفس نو دا هغه واویل دی کوم چې په هندي ژبه کې په هغه کلمو کې کاریږي کوم چې انګریزي. ځکه د دې غږ په واسطه باندې ځینې کلمې په هندي ژبه کې موږ له بلې سره بیلولی شو. مثلا که زه تاسو ته یو مثال درکړم کله چې موږ ویو حال چال आपका कैसा है نو حال کې یوازې آ راځي او کله چې د انګریزي ژبې حال موږ کاروو نو په هغې کې بیا دا غږ راځي. یا فرضاً که په هندي کې ویښتانو ته بال وی بال ساده په الف سره ویل کېږي منځ کې بې د الف دی او اخره کې لام دی بال. او چې کله موږ دغه بال چې کرکټ پې کوو یا پې فوټبال کوو دې بال ته بیا بال وی بال نو دغه بال او بال په دې سره موږ بیا توفیر کوو. ځکه تاسو ته ما ویلي دي چې هندي ژبې رسم الخط چې دی یا لیکدود چې دی داسې یو لیکدود دی چې د هر کوچني غږ لپاره خپل سمبول لري او د هر یو سمبول لپاره خپل غږ لري. نو ګلالۍ محصلینو او ګرانو لیدونکو تاسې دا پریکټس کوئ تر یو سل وارې پورې او له دې څخه وروسته به موږ بیا د هندي ژبې په کانسوننټونو باندې پیل کوو. تر هغې پورې ښه وخت ښې چارې د الله حافظ.